ستا په در چې څوک ایثار دی بختور دی ستا په در چې څوک ایثار دی بختور دی د دنیا غم نه بیزار دی بختور دی پاک الله دې د پخوا نه ثنا خوان دی جبرائیل د خدمتګار دی بختور دی ارمان دی که خبر و چې دا ټول د نیمې لار دی په خلکو د کوفې چې اعتبار کوي حسین یو توره حیدري د بله وینه د پاکانو په جنگ کې عجیبه غوندې ګزار کوي حسین د ولولو د جذبو مخ یم زه د احساس د زلزلو مخ یم لکه سړک په شور او شر مې سر دی لکه سړک د هنګامو مخ یم ښاغلو خوږو درنو شاعرانو مینوالو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په مینه باندې راغونډ شوو د هغې سره د عقیدت او د مینې د محبت په دې ناسته باندې زه تاسو ته ډېره مبارکۍ درکوم او د ښاغلي شاه صاحب ډېر محترم یم چې د صدارت په چوکۍ باندې ونازولم یقینا زه د دې لایق نه وم ما ته خپل ځان ښه معلوم دی چې زه مستحق نه وم مراد علي صاحب نه ډېره مننه کوم چې د داسې مبارک مجلس لپاره زه مدعو کم او راوی بلنه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په فضیلت باندې خبرې کول دا غټه موضوع ده او وخت کم دی ملګري وخت نه ناستي او بیا د حضرت حسین د اهل بیتو او د پیغمبر علیه السلام په نسبت باندې جوړ شوی مجلس د دې په فضیلت باندې بیا خبرې کول دا بله موضوع ده شعر او شاعري ادب او بیا د دې سټایل دا بله موضوع ده او بیا هغه کسان چې داسې ادبي او داسې نوراني غونډې کوي دا بله موضوع ده نو لہذا د مقدمې نه به تېر شم خبرې ډېرې دي وخت کم دی شعرونو ته به راشم یو دوه بیته چې ستا هر عمل هر ادا د شریعت تشریح ده ستا هر عمل هر ادا د شریعت تشریح ده الف لام میم نه تر والناس د ستا د یاد خبرې د خدای رحمت ستا شفاعت سټکه پوکه عمل ستا امتی او جهنم دو متضاد خبرې غزل دی چې ډېره مننه غزل دی چې ستا په در چې څوک ایثار دی بختور دی ستا په در چې څوک ایثار دی بختور دی د دنیا غم نه بیزار دی بختور دی پاک الله دې د پخوا نه ثنا خوان دی جبرائیل د خدمتګار دی بختور دی ستا د یو مجلس د ناستې له اثره ستا غلام زمون سردار دی بختور دی ادم ستا د نبوت روحاني زوی دی ادم ستا نسبی پلار دی بختور دی ادم ستا د نبوت روحاني زوی دی ادم ستا نسبی پلار دی بختور دی ټول جنت سره د واړه ښایستونو ستا په یو مسکا سنگار دی بختور دی ټول جنت سره د واړه ښایستونو ستا په یو مسکا سنگار دی بختور دی عرش که هر څو د عظمت په بام ولاړ دی دا پستا د خپو غبار دی بختور دی عرش که هر څو د عظمت په بام ولاړ دی دا پستا د خپو غبار دی بختور دی که ادریس ستا شفاعت نه برخمن شي بیا که هر څو ګناهګار دی بختور دی طرح تر اعظمه چې د حسین سره په مینه کې جنت دی د حسین سره په مینه کې جنت دی د حسین په دشمنۍ کې هلاکت دی حسین څوک دی حسین نوم د شجاعت دی شهامت استقامت دی او جرأت دی برکت دی عظیمت دی کرامت دی شرافت دی دیانت دی محبت دی د حسین په یادولو کې سکون دی د حسین د نوم په تورو کې لذت دی د حسین د قدم خاورې برانجکم د حسین سره مې زړه نه عقیدت دی د حسین د قدم خاورې برانجکم د حسین سره مې زړه نه عقیدت دی د حسین بابا د ټول جهان سردار دی د حسین د بچو ځان له فضیلت دی مننه د حسین بابا د ټول جهان سردار دی د حسین د بچو ځان له فضیلت دی پیغمبر په اوږو بره ګرځولې ترې نظار شم حسین داسې شخصیت دی
پیغمبر په اوبو بره ګرځولې ته نظار شم حسین داسې شخصیت دی سترګې پوزه مخ غوږونه بخښنه غواړم سترګې پوزه مخ او خوله ویښته غوږونه هو به هو د خپل نیکه مشابهت دی سترګې پوزه مخ او خوله ویښته غوږونه هو به هو د خپل نیکه مشابهت دی په جنت کې د ځوانانو شهزاده دی په جنت کې د ځوانانو شهزاده دی د حسین دغه مقام او دا عزت دی هم واړه اولیاء د خپو خاورې هم واړه اولیاء د خپو خاورې د حسین دا مرتبه او ولایت دی د ادریس لخوا حسین باندې سلام دی د ادریس لخوا یزید باندې لعنت دی هم واړه اولیاء د خپو خاورې د حسین دا مرتبه او ولایت دی د ادریس لخوا حسین باندې سلام دی د ادریس لخوا یزید باندې لعنت دی ډیره مننه په خدای راغلو مېلمنو ته او د خپل کلي ټولو مشرانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اسلام نه بس دغه یو څو کلامونه دي چې انصاف کوي د حق आवाज پدار کوي حسین انصاف کوي د حق आवाज پدار کوي حسین عباس باندې تیر لګي او زار زار کوي حسین ارمان دې که خبر و چې دا ټول د نیمې لار دي ارمان دې که خبر و چې دا ټول د مینې لار دي په خلکو د کوفې چې اعتبار کوي حسین مننه ارمان دې که خبر و چې دا ټول د نیمې لار دي په خلکو د کوفې چې اعتبار کوي حسین یو توره حیدري د بله وینه د پاکانو په جنگ کې عجیبه غوندې ګزار کوي حسین همه واړه سیندونه به یې لاس کې وخو نه جامونو د کوثر ته انتظار کوي حسین ډېره مننه همه واړه سیندونه به یې لاس کې وخو نه جامونو د کوثر ته انتظار کوي حسین عیسی دلدار او وګوره په مخ کې د باطل عجب جرأت لري عجب کردار کوي حسین دا بل کلام دی چې یزید ظالم دی که د نن که د پرون یزید دی یزید ظالم دی که د نن که د پرون یزید دی خو ډېر افسوس دی چې همدې خلکو ته درون یزید دی که بې ارامه دی د خوارې پښتونخوا بچی دی که په سکون کې دی نو صرف په سکون یزید دی که بې ارامه دی د خوارې پښتونخوا بچی دی که په سکون کې دی نو صرف په سکون یزید دی ښکاري زمونږ د لاشونو جنازو کې اکثر بیت مو غواړي دا چې لږ ډېر په تړون یزید دی د خوشحال خان بابا په روح باندې به څه تېرېږي الله دې نه کړي که خبر شي چې پښتون یزید دی او د حسیني تورې اواز به یې همیش لړزوي د حسیني تورې اواز به یې همیش لړزوي عیسی دلداره که په هر ځای کې زرغون یزید دی د پروګرام مطابق به زه څه شعرونه ووایم چې زما زړه هسې په تا پسې رنځور دی زما زړه هسې په تا پسې رنځور دی ګینې ډکه خو د ښکلو نه دنیا ده تهمتونه دي په ګټو پکې لګم د جانان کوڅه خو نه د کربلا څه شعرونه به ووایم چې په قفس د ازادۍ سندرې وایو بې خدای کې د خدای سندرې وایو نوې ستونزې دم په دم راغاړې باسي خو بیا هم د زندګۍ سندرې وایو نوې ستونزې دم په دم راغاړې باسي خو بیا هم د زندګۍ سندرې وایو لیوني یو چې په زړه کې د ځای غواړو په بیدیا د آبادۍ سندرې لیوني یو چې په زړه کې د ځای غواړو په بیدیا د آبادۍ سندرې وایو بېقرار به د قرار په جام سیراب شو د امید قسم په ځای سندرې وایو مننه په مخ د جفاګانو دې رنګونه بدلېده زما د ژړاګانو آهنګونه بدلېده دې ښار کې چې د ښکلو درجې اوچتېدې نو خود به په مینو کلنګونه بدلېده د جنګ په معنا پوهه خلکو امن کړو ترلاسه له امنه بې خبر باندې جنګونه بدلېده امیره د بېلوزه یار تصویر مې چې کتو لیمو کې مې د اوښکو غورځنګونه بدلېده د ولولو او د جذبو مخ یم زه د احساس د زلزلو مخ یم لکه سړک په شور او شر مې سر دی لکه سړک د هنګامو مخ یم د ډېرو ستونزو نه راتېر یم
یم د لویو حادثو مخ یم په ژوند مهم یم ځکه ژوند غواړم د ښکلاګانو نغمو مخ یم میرا یاره ملاقات مشکل دی د ډېرو فاصلو مخ یم